الله تعالی نبی ته څه وایي یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا ورپسې او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. د شپې قیام په څه؟ په قرآن باندې. ای نبی د شپې قیام وکړه په قرآن باندې. ورتل القرآن ترتیلا، په ترتیل سره قرآن ووایه. نو واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل. په دې پوه شه چې د مؤمن شرف په دې کې دی چې د شپې په لمونځ کې قرآن ووایي. قرآن د مؤمن دپاره شرف سو، عزت سو. نو قرآن کم دا راله وانه لذکر لک ولقومک وسوف تسألون. دا قرآن ستا عزت دی، ستا د قوم عزت دی. حدیث کم راله واعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل. د شپې په لمونځ کې قرآن ویل دا د مؤمن عزت دی. الله تعالی دې مؤمن ته عزت ورکوي. دا زیری دی د قرآن د حفاظو دپاره چې هغه د شپې په لمونځ کې قرآن وایي. دغه ورونو مسلمانانو دپاره د شپې په لمونځ کې قرآن وایي. پنځمه جمله په دې حدیث کې دا وه و په دې باندې پوه چې د مؤمن عزت چې دی استغناؤه عن الناس، د خلکو ته ځان غني ګڼل، تمه نه کول. تمه چې کوې یوازې خالق ته به کوې، مخلوق ته تمه مه کوه. د مخلوق څه تمه قطع کول، خالق پورې طمع تړل، دا د مؤمن عزت دی.